د سپو عادت ته چې دوی هر چا پسې غپ غپ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشرانو ډېره زیاته مننه کوم چې په دې وخت کې د دوی سره زمونږ او ستاسو غم یو داسې پروګرام را جوړ کړي او تپوس کوي پکې زمونږ او ستاسو. څو شعرونه ویم چې تازه خبر شوم چې نن پانسۍ تیار ختلې، تازه خبر شوم چې نن پانسۍ تیار ختلې، دلته چې چا رښتیا ویلي نو په دار ختلې. تازه خبر شوم چې نن پانسۍ تیار ختلې، دلته چې چا رښتیا ویلي نو په دار ختلې. مونږ پښتانه یو ډېر بدبخته یو، ثبوت یې دا دی. مونږ پښتانه یو ډېر بدبخته یو، ثبوت یې دا دی. دلته ډېرو حادثو شاته سرکار ختلې. مننه. مونږ پښتانه یو ډېر بدبخته یو، ثبوت یې دا دی. دلته ډېرو حادثو شاته سرکار ختلې. هغه سړی مونږ ته ژوندی دی دنیا نه دی پرېښی، هغه سړی مونږ ته ژوندی دی دنیا نه دی پرېښی چې کم سړی چېرته زمونږ په معیار ختلی. هغه سړی مونږ ته ژوندی دی دنیا نه دی پرېښی چې کم سړی چېرته زمونږ په معیار ختلی. او اوس خو راګورې نه خو بیا چې مې ارمان ونه کړي، اوس خو راګورې نه خو بیا چې مې ارمان ونه کړي چې کله ووینې زما په سر انبار ختلی. او خلک برباد شي په غمازو خو خفه په دې یم، خلک برباد شي په غمازو خو خفه په دې یم چې بربادۍ کې زما تل نوم د ریبار ختلی. نوم ابوذر لري قاتل نامعلوم افراد دي، نوم ابوذر لري قاتل نامعلوم افراد دي. خبر چاپ شوی دی بیګا په یو اخبار ختلی. زورور دلته راپاسي د کمزوره ساو باسي، زورور دلته راپاسي د کمزوره ساو باسي. د خلکو کې احساس نشته د روره ساو باسي. چې مرګ دې مقرر نه وي نو نمر دا مې واوره که خلک درنه هر څومره په زوره ساو باسي. چې مرګ دې مقرر نه وي نو نمر دا مې واوره که خلک درنه هر څومره په زوره ساو باسي. که خپله محبت کوي نو هیڅ ګناه نشته، په مینه باندې دا خلک د خوره ساو باسي. نو دلته کې قانون هم د دې سپینو لاس کې پروت دی، نو دلته کې قانون هم د دې سپینو لاس کې پروت دی. دا سپین سپین چې راپاسي نو د توره ساو باسي. ابوذر چې په سجده کې یم خوشحاله یم یاره، ابوذر چې په سجده کې یم خوشحاله یم یاره، نو خدای خو دې زمانه په نسکوره ساو باسي. ډېره مننه.